د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت در کړی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمویښت وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون در یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون در یاد کړئ چې کله موږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډیر زیات تیری کړی خو د هغې له پاسه هم موږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کاوه موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ تر څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکي په نیولو پر خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایقه درته راغله
تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مونږ وریځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخکې د یې ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایي یا الله زموږ ګناوې وبخه موږ ستاسې خطاګانې دربخو او په نیکوکارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه نور څه یې وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیان واخیستل غواړئ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول
دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا یهودیان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غر پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کیدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړای شئ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خو له هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده که نه نو تاسې تباه کیدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځې تیری کړی و. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. هغه وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غوا وي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغو بیا وویل له خپل رب نه د دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا یې وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو.
که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی ځواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کولبه کړې، نه یې ارهټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې، بیا یې هغه ذبحه کړه، که نه نو د دې کار کوونکي نه و. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو، بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایي، او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسد هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهیږئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي یې چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي، تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي.